السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ګران لیدونکو مینوالو د سیم ډي کورس پنځل شپږم ویډیو ته بخښنه سره خراغلاس ملګرو کچې تاسو دا کورس موږ سره د لومړی سره تعقیب کړئ نو تاسو به بیسیک کمانډونه هم زده کړئ او اوس تاسو هغه د انټرمیډیټ لیول ته رسیدلی یاستئ دغه شپږم ویډیو په مکمل اول سره ملګرو تاسو انټرمیډیټ لیول هم کراس کوئ ان شاء الله راتلونکي ویډیوګانو کې موږ ایډوانس کمانډونه وایو کچې تاسو موږ سره پاتې شئ او ایډوانس کمانډونه هم تعقیب کړئ نو ان شاء الله تاسو به په سی ام ډي کې ایکسپرټ شئ او پروفیشنل کارونه تاسو بیا په سی ام ډي کې ډېر په اسانۍ سره کولی شئ نو هیله لرم چې پاتې شئ او ټول پلی لیسټ وګورئ ملګرو په ننني ویډیو کې مې یو څو ډېر جالب کمانډونه تیار کړي دي راځئ چې وګورو نن ورځې کوم کمانډونه دي ملګرو موږ تاسو سره لومړنی کمانډ دی هغه هر کمانډ تاسو وهئ د هغه آوټپوټ تاسو غواړئ یو کلیپ ته د باندې ولېږئ دا څنګه لیږل کېږي نو راځئ چې عملاً دا کمانډ وښیم تاسو به انشاءالله ډېر به په اسانۍ پوه شئ ملګرو زه راځم زه سی ام ډي وهم په سی ام ډي کې زه غواړم یو معلومات ترلاسه کړم لکه زه وایم چې آی پی کنفیګ د خپل نیټورک باره کې معلومات ترلاسه کوم چې د کلیک انټر وهم ملګرو دا ماته د معلومات په سی ام ډي کې راکوي زه وایم چې دا معلومات ماته په سی ام ډي کې را نه کړي دا ماته په یو فایل کې راکړي نو څه به کوم زه به ولیکم آی پی کنفیګ بیا به دا ګریټر دین علامه کېدم greater than او بیا به یو فایل جوړ کوم پر ځکه د نیو په نامه .txt زه وته ما د دې کمانډ چې کوم آوټپوټ دی دا ماته یو فایل ته جوړ کوو الته ته واچوه نو زه ماته ته نیو په نامه فایل جوړ شي او د معلومات ماته دلته په نیو فایل کې وخایي خو که زه غواړم دا معلومات دلته فایل کې اچول نه غواړم دا د یو پروګرام کلیپ بورډ ته اچول غواړم کلیپ بورډ څه ته ویل کېږي ګوره که دلته هم ته راشم دې کې ما سره کلیپ بورډ دی هر کله چې ورډ کې هم ما سره کلیپ بورډ شته په پاور پوینټ کې هم شته په ټولو پروګرامونو کې شته نو کله چې زه یو څیز کاپي کوم ملګرو هغه دلته کلیپ بورډ ته راځي چې بیا ته پیسټ کړم بیا له دې ځای نه ځي نو اوس دې کلیپ بورډ کې هېڅ شی هم نشته ملګرو که زه راشم دا کمانډ دلته په سی ام ډي کې ووهم هر پروګرام چې خلاصي نو د هغه کلیپ بورډ ته به د دې آوټپوټ ماته ویسي ګوره ملګرو که زه ووهم آی پی کنفیګ که زه انټر وهم خو ماته معلومات دلته راکوي خو که زه دلته راشم او دا ډیش علامه کېدم او بیا پسې انټر وهم او ولیکم کلیپ نو د دې ګټه به دی چې دې کمانډ آوټپوټ به ماته د یو پروګرام چې ما خلاص کړی د هغه کلیپ بورډ ته به راله ویسي زه به انټر وهم اوس چې راشم دا کلیپ بورډ را خلاص کړم ګوره دلته به کلیپ بورډ کې معلومات دي ملګرو دغه معلومات دي چې ما د کمپیوټر باره کې دا معلومات دي نو دا ګوره د کلیپ بورډ ته ماله پخپله راوړل ملګرو نو د دې کمانډ ګټه دا ده چې تاسو سره کوم پروګرام خلاصي هر تاسو دې کې کمانډ هر کمانډ ورکوي آی پی کنفیګ پسې سیسټم انفو هوست نیم هر څه چې ورکوي هغه ورکوي ورپسې یو ډیش علامه به ورکوي بیا به پسې کلیپ ولیکئ دې پسې دویم نمبر کمانډ دا دی ملګرو چې موږ غواړو یو دوه کمانډونه ایگزیکیوټ کړو ایټ ا ټایم په یو وخت کې دواړه کمانډونه کوو نو دا به د اینډ علامې په واسطه کوو اینډ دغه اینډ علامه به تاسو شفټ سره به ونیسئ بیا اینډ علامه ده ملګرو نو که زه راشم ملګرو ګوره زه لیکم هوست نیم ماته د خپل کمپیوټر نوم وښیوه وایي دا نوم دی ها او که زه راشم آی پی کنفیګ نو بیا دا معلومات راکوي زه غواړم دا دواړه یو ځای وګورم وبه لیکم هوست نیم بیا فاصله ورکړم دوه ځله به دا اینډ کېدم بیا فاصله ورکړم بیا به لیکم آی پی کنفیګ ګوره ملګرو اوس دواړه معلومات ماته راکړي لومړی کمانډ زما چې شو هوست نیم نو ګوره او لومړی هوست نیم دی د هغه جواب دا شو ورپسې آی پی کنفیګ دی د هغه جواب دا شو ملګرو که زه داسې کار وکړم ولیکم ماته آی پی کنفیګ اول راکا یا آی پی کنفیګ نه سیسټم دا لږ لوی کم زیات معلومات راکوي سیسټم انفو راکا او بیا پسې ماته هوست نیم راکا دا زه انټر کوم نو اول به سیسټم انفارمیشن راکړي ایټ ا ټایم او بل کمانډ ما نه غواړي ډایرکټ په ډایرکټ په اخره کې ماته ګوره دا باره چې دی دا سیسټم انفارمیشن دی او دلته چې دی دا بیا دغه دی دا زما د کمپیوټر نیم دی نو تاسو کولی شئ چې د اینډ علامې په ایښودو سره منځ کې دوه کمانډونه ایټ ا ټایم رن کوي په دې پسې مې ټیب لیکلی دا ټیب څه معنا لري ملګرو ټیب په سی ام ډي کې موږ سره ډېره مرسته کوي ګورئ ملګرو که زه ډي ته لاړ شم او دلته ودرېږم او زه اوس ډي آی آر ووهم نو ما ته ښایي تاسو سره یو سی ام ډي لرنینګ نیټورک سکرین شاټ مای فیلډ دا فولډرې دي که زه غواړم دې فولډر ته نوم ولیکم دا ډېر سخته ده همدلته به ودرېږم ټیب به وهم نو ما ته به یو فولډر ځي راځي پکې داسې زه ټیب وهم یوازې بل هېڅ هم نه کوم نو زه پر ځکه زه ټیب وهم دغسې او د فولډرو ترمنځ اوړم را اوړم نو مای فیلډ ته رالم د ده نه سر ته اوس ودرېږم سی ډي وهم او مای فیلډ ته اوس واوړېدم
اوس کدی غواړم چې دې کې څه دي بوک دی دا سیسکو دا نو زه اوس پر ځان کا ملګرو ډېر آسان دي صرف ټیب وهي دې کې زما سیسکو په کار دی سیسکو ته رالم دې مخکې ودرېږم سی ډي وهم سیسکو ته ورننوځم بیا ټیب وهم نو په دې سره تاسو بغیر د دې نه چې نوم ټایپ کړئ اټومیټیک تاسو ته خپل راځي هر ځای کې چې ولاړوئ ټیب بټن وهئ خپل تاسو ته په هغه فولډر هغه ډرایو په منځ کې چې څه دي تاسو ټول ښایي ملګرو دا هم ډېر خوندور ټریک دی ورپسې ملګرو چیک ډیسک دا CHKDSK دا چیک ډیسک د پاره دی دا دې پر استعمالېږي ملګرو تاسو سره چې کمپایل سیستم دی کاغه انټرفیس دی او کاغه FAT32 دی یا بل کمپایل سیستم دی تاسو ته چې په دې کې کوم مشکلات شته کنه او وسی او ذات څنګه ده نو دغه کمانډ دی ملګرو کمانډ دی چیک ډیسک دا تاسو وای تاسو معلومات درکې وای تاسو CMD فل پریویلیج سره خلاص کوي به دا کار وشي معنا زه بچو کوم ملګرو CMD به خلاص کما د فل پریویلیج سره معنا از اډمنسټریټر بیان کما چې پوره طاقت ولري او پوره پریویلیج ولري او د هر کمانډ د ایگزیکیوټ کېدو توانایي ولري اوس بزولي کما چیک ډیسک دا ماته وای فایل سیستم NTFS دی او رننګ چیک ډیسک ان ریډ اونلی موډ دلته اوس ماته معلومات راکړي یو پر دا حالت راو باسي چې زما د فایل سیستم او او حالت څنګه دی کوم مشکل خو بنه لري کدا کوم مشکل ولري ملګرو هم مشکل هم دا خپل جوړه او یا د طریقه خي چې کوم مشکل دی څه مشکل دی نو دلته اوس دا لګي د کمانډ کار کوي وی Windows has scanned the file system and found no problem no further action is required ګوره دا معلومات درکړي وی ستا اپریټینګ سیستم خسې روان دی هیڅ کوم مشکل نشته فایل سیستم کې فایل سیستم دی روغ جوړ دی او بل هیڅ اکشن مکوه که چېرته کوم مشکل پکې به دلته وای چې کوم کار وکړه دا نور اضافي معلومات درکړي چې تاسو څومره ځای دی څومره ځای لوکیشن نیولې دی څومره ټوټل دی نو دا څومره خسته هغه دی ملګرو تاسو په دې کمانډ سره د خپل فایل سیستم معلومات ترلاسه کولای شئ چې حافظه څنګه همدارنګه تاسو کولای شئ خپل فایل سیستم په دغه کمانډ سره هم سکین کړئ sfc-scan now راځي دا کمانډ به هم وکارو sfc/scan now دا کمانډ نسبتا لږ زیات وخت نیسي beginning system scan د سیستم سکین کیږي this process will take some time دا پروسس به وي وخت ونیسي دلته اوس حساب شروع کیږي ملګرو او دا پروسه لږ وخت نیسي beginning verification phase of system scan دا اوس یو دوه درې انداسې په ترتیب سره ځي نو زه به ویډیو سټاپ کوم تر هغې پورې تر څو د دې کمانډ آوټپوټ تاسو ته بیا زه وښیم ځکه دا کمانډ نسبتا وخت نیونکی دی And here the final result is clear. It took a lot of time for me to give me the results. ډیر غټ وخت یې ونیو ملګرو تر څو نتیجه راکړله نو ډیر وخت پاسې راته ویل چې Windows resource protection did not find any integrity violation. هیڅ مشکل نشته هر څه ښه صحیح روان دي نو دغه کمانډونو په واسطه تاسو کولی شئ چې خپل د کمپیوټر فایل سیستمونه او همدارنګه نور معلومات چک کړئ او وګورئ چې کوم مشکل لري یا نه نو ملګرو ویډیو تر اندازې پورې وه انشاءالله ډېر ژر به زموږ او ستاسو ملاقات په یو بلې ویډیو کې وشي